یو حکیم صاحب یو خپل واقعیا بیانوله. هغه وی چې زه کله وړوکی وم ماشوم وم نو زه به خپل نیکه د سهار وختي مونځ چې به څنګه وکړو تلاوت به وکړو وی زه به په غېږ کړم او زمونږ یو باغ وی هغې ته به بهر وویستم وی په هغه باغ کې به دا مرغۍ راټولې شوې وې او هغه مرغو به د سهارې دا اوازونه کوله. وی ما ته به خپل نیکه وی چې بچې ګوره ها دا مرغۍ چې کوم دی د دې نه کاروبار شته دی د دې نه څه کار شته دی او بیا هم سحر وختي په دې تکل کې روتی دی او دا اوازونه کوي چې رازق رازق الله رازق 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 الله رازق 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 الله رازق. وی ما چې باغې سره خپل اواز یو ځای کو نو وی هم دک شان با زما ته احساس کېده چې دا مرغۍ هم دک اواز کوي چې رازق رازق الله رازق 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 الله رازق. وی هم دک اواز به ما وی چې دا مرغۍ هم لګیا دی او دک اوازونه کوي. وی هغې کې وخت تېرېده زه غټ شوم زما هغه نیکه چې دی هغه وفات شو ما واده وکړو چې کله مې واده وی وکړو د نیکه زما د حکمت دکان و حکیم وی هغه به چې کله دکان ته سهار ته نو هغه به دا عادت و چې زما نیا و هغې به ولا د سهار نه چې څه ضرورت به هغه څیزونه به یې ورته په یو چټ باندې ولیکل چې په کور کې د دې څیزونو ضرورت دی. وی زه چې غټ شوم زما نیکه زما همغه شان تربیت کړی وی زما همغه شان ذهن و. وی زه چې به سهار وتم نو ما ته به خپل کور والا یو چټ راکه کاغذ په هغې باندې به یې لیکلي وو چې نن غوړي پکار دي نن چینی پکار ده نن چاول پکار دي نن مساله پکار ده نن کپړې پکار دي نن دا سیز پکار دی نن دا سیز د کور چې څومره ضروریات وي دا ټول به راته په هغه چټ کې لیکلي وو. وی هغه د روټین سره به زه لاړم وی زما نیکه به هم دا طریقه کوله ما به هم کوله. وی هغه چټ ته ما کتل چې هغه سودا به فرض که د 100,000 روپو وه او زما به د 100,000 روپو کار وشو ما ته به پته ولګېده چې دې کې زه دوایي دوباره واخلم نو دونه پیسو دا دوایي شوه او ما ته دا کومه سودا چې ده د دې دا پیسې ما ته نن الله راکړې نو که هغه به د سهارې 10 بجې وي که 11 بجې به وي که 12 به وي که 1 به وه که 2 بجې به وي چې زما دغه پیسې به پوره شوې او الله به زما هغه ضرورت پوره کړ نو وی ما به دکان را بند کړ زه به رالم بس د الله په عبادت کې به زه لګیا شوم او د الله عبادت به مې کوه بیا لګیا به وم مشغول به وم پکې. وی یو ورځ زه د کوره وتم او خپل کور والا ما ته وی ما به هغه چټ په لاره نه کولاوه نه به مې کور کې کولاوه. وی اچې به زه کله دکان ته ورسېدم نو هغه چټ به ما کولو کو. وی ما چې به وکتل هلته کې نو بس هغه به مې کېښوده سیډ ته ما به وی چې الله به د دې بندوبست کوي او الله چې به کله بندوبست وکړه بس وی ما به دکان بند کړ. وی زه چې په هغه ورځ یې ما نه چټ راکړ یو ورځ تلم دکان ته وی چټ مې په جیب کې واچو او روان شوم. وی کله چې روان شوم نو دکان ته ورسېدم وی چې کله ما هغه چټ کولو کو نو زه پریشانه شوم ځکه پریشانه شوم چې زما کور والا په هغه چټ کې لیکلي و چې ستا دا لور چې ده دا ځوانه شوې ده او د دې د واده چې څومره خرچې دي دې له سامان کولی د هغې دا سامان دا دونه خرچې د هغې دپاره کم از کم چې لږې پیسې وي په هغې کې لیکلې وې چې دونه لکه پیسې هغې له پکار دي. وی ما وی چې زه خو که ډېر زور ولګوم نو په دې دکان کې خو زه د هغه چای او مسالې او د اوړو هغه پیسې خو روزانه پیدا کړم خو دونه د سامانونو دونه په لکونو روپۍ خو پکې زه نشم پیدا کولی که نه. خو به هر حال وی زما نیکه داسې تربیت کړو چې زما د الله په ذات باندې ایمان ډېر مضبوط و. هغه چټ مې کېښوده چې زه نن ګورم چې الله د دې بندوبست څنګه کوي. وی زه په دکان کې ناست یم مریضان مې کتل مریضان راته ناست وو. وی دې کې یو ګاډی راغی او هغه زما د دکان مخې ته ودرېده یو کس ترې نه راکوز شو ښه بهترین سوټ او دغه چولي دي راغی. وی په نمبر کې کېناسته. وی چې کېناسته کله هغه مریضان پوره شو وی د هغه نمبر راغی ما ورته وی چې وایه تا ته څه تکلیف دی څه مسله ده تا ما وی چې مریض به وی هغه ما ته وی چې حکیم صاحب ودې نه پېژندم وی ما ورته وی چې نه مې نه پېژندې. وی ما ته وی چې ګوره حکیم صاحب زه تقریبا 15-14 کاله مخکې په دې لاره باندې تېرېدم د لاهور نه مظفر آباد ته تلم او زه په دې لاره باندې ګرمي وه چې کله تېرېدم نو ستا د دې دکان سره خوا کې دکه دی کې زما ګاډی خراب شو. زما ګاډی چې خراب شو نو هغه مصري چې کوم ډریور و هغه ما مصري پسې ولېږه
هغه ګاډي لري راوستنو زه بهر نور ته ولاړم نو تا ماته اشاره وکړه دکان ته دې رادن نه کړم پنکې ته دې کېنولم سوري ته دې کېنولم اوبه موبه دې را باندې وسکلې او ته په خپل کار کې لګیا وې مریضانو له دوایي ورکوله ما ستا تماشه کوله الله مې په زړه کې اسې واچول چې یاره زما دا سړی وي زما بچي نه د واده زما پنځه شپږ کاله شوي یا ډېر خو زما بچي نه وي اسې مې په زړه کې راغله چې ته راشه د حکیم صاحب ته ووایه دا خپله مسله ورته ووایه څه پته لګي وایي زه چې تا ته کله در نږدې شوم زما د واده ډېر وخت شوی بچي مې نه نو کور والا به مې پریشان و هر وخت او زه به هم پریشان وم او زه په انګلینډ کې وی اوسېدم وایي چې کله ور نږدې تا ته در نږدې شوم حکیم صاحب ته وایي نو تا راته ووایې چې الله به خیر کړي دا خو د الله له طرف نه د دې فیصلې د الله له طرف نه کېږي الله چې کله وغواړي هغه انسان له بچي ورکوي چې چاله ونه غواړي هغه له نه ورکوي دا د الله له طرف نه دا فیصلې وي ترغیب دې راکړه او ورسره وي تاسو پوڼې بندولې داسې وي هغه پوڼې دې بندې کړې او هغه پوڼې دې په یو ګوتې کې واچولې او ماته دې ووایې چې سحر او ماسخوتن ته او کور والا دې دا یو پوڼې چې دا پیو سره تاسو واچوئ اسکې وي ما په زړه کې وي زه بدګمانه غونته شوم چې یاره ما خو د خپله مسله وي خو در باندې خپله دوایي خرڅه کړه اوس دا پوڼې بس موږ څونه غټ غټ علاجونه کړي بهر ملک یو ځای بل ځای نو کله چې ما تا ته ووایي چې پیسې څومره شوې نو تا ما ته ووایي چې د دې پیسې نه کېږي ما له د ډېرو ووایي چې پیسې واخله ولې نه کېږي بیا دې خوا کې یو کس ناست و هغه ما ته وایي چې د دې حکیم صاحب خپله کوټه ده د پیسو د ده چې څومره ضرورت وي بس هغې عمره دوکانداري وکړي د هغې نه بس چې څوک راځي او ضرورت وي هغه له بیا دې پرې دوایي ورکوي پری چیک اپ کوي او پری دوايي ولا ورکي بیا ته پیسې نه اخلي تم په داسې وخت کې راغلی چې دغه پیسې پوره شوي دي د دې نه بعد کده ته ډیر وي دې پیسې نه اخلي وي تا پیسې مو نه غسته وي چې پیسې دی وانه غسته نو بس زما پزړه کې لګ دغه شو چې را دې سړی کې خو څه چل خامخاشتا وي زه چې کور ته لاړم هغه گاډي ټیک شو کور ته لاړم چې کور ته لاړم نو نا وخت ټایم کې اورسېدم نو کور والا ته خبر او کړ چې دغه شان ما سره نن یو ناشنا واقعیا وشوه د حکیم صاحب یو دکان هغې ته لاړم پیسې م رانه وانغستې او څو پوڼې راکړې وي ما وی چې پوڼې وي چې ومې کته وي هغه مانه ګاډي کې پاتې شوې وي کور والا راته وي چې ورشه پوڼې راواخله دا ماته الله والا ښکاري څه پته لګي په دې کې الله زمونږ نصیب ښه کړي الله په دې کې مونږ له شفا راکړي او الله مونږ له بچي راکړي وي اکه ټیم یې رامانې پوڼې راواغستې او وایي چې بس شروع یې که بس شروع م کړې وایي ستا د هغه دوایې د برکت نه او تا چې کومه حوصله مونږ له راکړې وایي نن الله ما له درې څلور بچي راکړي دي هغه دوایي چې مونږ استعمال کړه وایي زه او ښځه مې ستا ډېر زیاته شکریه ادا کوو خو وایي زه تا نه یو تپوس کوم وایي زه چې پنځلس شپاړس کاله مخکې راغلی وم وایي دې ځای کې په هغه ورځ باندې تا سره یو ماشومه وه شاته راسره ولاړه وه لوبې کولې وایي هغه ټایم کې د درې څلورو کالو وه نو هغه خو زما لور ده حکیم صاحب ورته وایي زما لور ده وایي ښه وایي ما چې هغه ماشومه ولیده وایي زه چې کور ته راغلم نو ما کور والا ته وی چې شاته هغې سره یو ماشومې لوبې کولې بالکل وایي زما یو خورزه ده وایي زما خور ده هغې لور ده د هغې پلار چې کوم دی هغه د ماشومه ډېره وړه وه وایي په وړوکوالي باندې وفات شوی و وایي د هغې ټول تربیت او پیسې هر څه چې څومره وو هغه وایي ما کړي د انګلینډ نه به له ما پیسې رالیږلې وایي حتی چې هغه اوس نوجوانه و د هغې رشته وکړه مونږه وایي چې کله مو له رشته وکړه وایي ما خور ته پیسې راولېږلې چې د دې څومره څه قسمه سامان پکاري وي دې له هغه ټول سامان واخله وایي ټول سامانونه هر څه یې وله پوره کړي دي بس وایي هفته نیمه بعد یې واده و بس وایي مونږ د انګلینډ نه رالو هفته نیمه چوټي م راواغسته د دې خپلې خورزې د واده له رالو وایي چې کله راورسېدو بس وایي د واده تیاریانې شروع وي وایي یکدم وایي زما هغه په خورزه چې کومه وه د هغه لور خور مې وایي په هغې باندې څه چل وشو چې څه چل پې وشو بس وایي مونږ هسپتال ته یوړه وایي ګردن توړ غوندې هغه تبه او بیماري پې راغله وایي چې هسپتال ته م یوړه وایي چې هغې وکته وایي چې دا خو مړه شوې ده په ځای باندې مړه شوې وه هفته نیمه پسې وایي واده وایي په هغه بیمارۍ کې هغه مړه شوه هغه ټول سامانونه او هغه هر څه پاتې شو وایي څومره سامان چې مو له کړی هغه ټول پاتې شو وایي زه ښځه مې او زما هغه خور وایي انتهایي خفه وو وایي داسې ناست وو ماسخوتن وایي دا کور والا مې راته وایي چې هغه تا هغه د حکیم صاحب د چا د وجې نه چې الله مونږ له دا بچي راکړي دي تا د هغه تذکره کوله چې زه تللی وم نو هغه سره یو وړه ماشومه وه زما د خورزۍ په شان ته د هغې معلومات لږ نه کې
وی ما ورته وی چې ولې وی زه ته وی چې لاړ شه ته معلومات یې وکړه که نه وی زه یې راولېږلم وی زه ستا د هغه لور معلومات دپاره راغلی یم چې هغه شته که نشته واده شوې ده نه ده واده شوې حکیم صاحب وی ما ورته وخاندل چې بس زه نن راتلمه نو مور یې راله چټ راکړه چې د هغې د واده چې څومره سامان دی او څومره خرچه ده دا به پوره کول غواړي او د هغې واده کول غواړي وی زه بس په دک کې سوچ کې ومه دا سړی ورته وی ښه وی ما او ښځې مې دا فیصله کړی ما ته مې کور واله ووې چې ته به لاړ شې هغه حکیم صاحب له او چونکې د خوارځۍ هغه څومره سامان چې د واده و هغه وی مونږ په خپله خرچه کړی وی هغه چونکې پاتې شو ضایع کېده وی ما ته مې کور واله ووی چې لاړ شو دا هغه حکیم صاحب ته ووایه د هغه لور چې ده دا ټول سامان به یو سي او دا به هغه له ورکړي وی ما چې هغه چټ راواغسته چې ما له نن کور واله دا چټ راکو نو ما وی چې رزق خو الله ورکوي د دې فیصلې الله کړي دي خو نن ګورم چې د لکونو دا بندوبست الله څنګه کوي د دونه سامان دا بندوبست الله څنګه کوي وی زه صرف په دې انتظار وم وی چې ته رالې نو تا چې ما ته ووایې او دا مسله چې ده نو بس وی زما د الله په ذات باندې نورم ایمان مضبوط شو چې د هر په الله باندې کلم تا توکل وکړه او ته وایې چې دا کار به الله کوي نو وایي الله یې په رښتیا کوي دا وګوره ما ته الله وښول داسې یو ورځ نه ده راغلی چې زما د کور والا په دې چټ کې څه لیکلي دي او هغه چټ چې ما کولو کړی دی او هغه الله د هغې بندوبست نه دی کړی الله د هغې بندوبست خامخا کوي